سر دی ځکه چې د حج په ورځو کې ټول مسلمانان عملا د دې احساس کوي چې هغه د ټولې اسلامي نړۍ ورور دی د ټولو اقوامو او قبایلو ترمنځ د برابري عملي بیلګه ده کوم چې په اسلام کې داخل شوي لکه چې الله رب العزت په سورة حجرات کې په 14 آیت کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر ای خلکو موږ تاسې له یو نارینه او یوې پیدا کړي او بیا مو تاسو قومونه او قبیلې وګرځولی تر څو چې تاسې یو تر بله سره وپیژنئ په حقیقت کې د الله په نزد له تاسې نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي په باوري ډول الله رب العزت په هر څه پوهیدونکی او باخبر دی که د الله رب العزت د کلام دې آیت ته موږ او تاسو متوجه شو دا آیت حج په عملي توګه څرګندوي ځکه د حج په ورځو کې ټولې قبیلې او وګړي یو بل پیژني او بالآخره عملا دا ټکی بیانوي چې ټول مسلمانان د یو سیاسي ځواک پیرو او تابع دي همدارنګه قدرمنو اوریدونکو حج هغه مدرسه ده چې مسلمانان ډیرو لوړو آفاقو او ارزښتونو ته پورته کوي او د دین د مهمو مسائلو لارښوونه د انسان ته کوي حج مسلمانانو ته دا تعلیم ورکوي چې باید خپل ټول توان په پوره صبر او زغم سره په کار واچوي ځکه چې بهترین جهاد قبول شوی حج دی همداراز قدرمنو اوریدونکو حج موږ ته دا تعلیم راکوي چې باید تل په عبادت کې ژوند تیر کړو حج موږ ته دا را زده کوي چې باید د نورو مسلمانانو په وړاندې لطیف مهربان او نرم اوسو حج موږ ته دا را یادوي چې څرنګه د ژوند د ستونزو او مشکلاتو سره سره ژوند وکړو او د دې سختي وزغمو حج موږ ته دا تعلیم راکوي چې څنګه د الله په لاره کې انفاق وکړو پرته له دې چې بدله وغواړو حج دا تعلیم راکوي چې څنګه د الله تعالی د عظیمو او سترو شاعرو او نښو درناوی وکړو او کوم شیان چې الله رب العزت سپک ګڼلی دي هغه سپک وګڼو همدارنګه قدرمنو اوریدونکو حج موږ ته دا راښیي چې باید د الله د دښمنانو سره دښمني وکړو او د الله رب العزت د دوستانو سره دوستي وکړو حج د انسان په نفس کې بیلابیل احساسات او ولولې را ژوندی کوي له دې څخه د مسلمانانو دا احساس او ولوله را تازه کول چې په دې هیواد کې ژوند کړی او د ایمان او عقیدې په خاطر یې ټول کړاوونه او ستونزې زغملی دي موږ حاجي خور او خور په مکې مکرمه کې ګرځي یا په مدینه منوره کې راګرځي نو باید د هغه په زړه کې دا احساس او ولوله را ژوند چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ژوند تیر کړی دلته صحبه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین څنګه ژوند تیر کړی او نورو صحابیاتو څنګه ژوند تیر